د تورخم دروازه له یو میاشتني ځنډ وروسته نن د کډوالو پر مخ پرانیستل شوه. السلام علیکم. نن پنځشنبه د 1415 لمریز کال د اوریا حمل د میاشتې شپږمه چې له 2016 زیږدیزي میلادي کال د مارچ له 16 نیټې سره برابره ده. پام وراړوم یو تازه خبر ته له یاران ټلویزیون څخه. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر قریشي بدلون وویل چې د تورخم لاره نن پنځشنبه غرمه مهال د هغه افغان کډوالو پر مخ پرانیستل شوه چې له پاکستان خپل هیواد ته راستنیږي. دا په داسې حال کې ده چې د تورخم دروازه شاوخوا یوه میاشت وړاندې د اسلامي امارت ځواکونو او د پاکستان پوځ ترمنځ د نښتو له امله د پاکستاني لوري لخوا تړل شوې وه. د راتلونکو عملیاتو د پیل څخه وروسته پاکستاني لوري تورخم ځمکني بندر دروازه د مهاجرینو پر مخ هم تړلې وه چې بېګا بیا د دوی له لوري رابطه وسوله. نن ورځ 9 بجې یا د دروازه د مهاجرینو د کډو پر مخ د خلاصون وعده کړې وه او چې صرف او صرف د مهاجرینو پر مخ باندې د تورخم ځمکني بندر دروازه وروسته له اوږده ځنډ څخه پرانیستل شوه او فلحال صرف مهاجرینو کډې کولی شي چې هیواد ته راستنې شي په دغه لاره باندې. په تیرو ورځو کې زرګونه افغان کډوال او مسافر د پولي دواړو خواو ته له سختو ستونزو سره مخ وو چې د دې لارې پرانیستل کېدو سره به یې ستونزې تر ډېره هوارې شي.